سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو کیټس کوین موږ او تاسې ویډرا کړو. د کیټس کوین د ویډرا لپاره به موږ او تاسې ادرس له دې سره څنګه وصلو، نو ټولې طریقې تاسو ته په همدې ویډیو کې درښیم. نو تاسې راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل معراج خان سکیلز سره سبسکرایب کړئ. بله مهمه خبره دا چې د فری ماینینګ او د فری ایر ډراپونو اړوند زه ټول معلومات هره ورځ په هره دقیقه کې په خپل ټلګرام چینل کې له تاسو سره شیر کوم. نو تاسو مهرباني وکړئ زما ټلګرام چینل در سره جوین کړئ. زما ټلګرام چینل لینک په تاسو چیرته پیدا کوئ. تاسو به چې کله زما یوټیوب چینل تاسو راواړو، تاسو ته به زما یوټیوب چینل په دغه شکل سره راواړي. تاسو به راشئ دلته ویلکم ټو معراج خان سکیلز په دې برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. صحیح ده؟ چې کله هم کلیک ورته تاسو رابشئ دغه ټلګرام چې کوم تاسو ته ښکاري په دې باندې لینک باندې به کلیک واخلئ. نو ډایرکټ به تاسو زما ټلګرام چینل ته راشئ، ټلګرام چینل جوین کړئ. د ټلګرام چینل کې زه هر وخت اپډیټ معلومات چې دی د فری ایرډراپونو اړوند زه شیر کوم. نو تاسو زما ټلګرام چینل لازمي در سره جوین کړئ. ښه راځو څنګه کولی شو د کیټس کوین د ویډرا لپاره له دې سره موږ او تاسو خپل ادرس چې دی هغه وصل کړو یا لینک کړو. تر ټولو لومړی به تاسو خپل کیټس را خلاص کړئ. که چیرته تاسو سره کیټس نه خلاصېده بار هڅه وکړئ کیټس تاسو سره خلاصېږي. صحیح ده؟ تر ټولو لومړی به تاسو راشئ په دې برخه کې تاسو سره لیکل شوي د ایر ډراپ. صحیح شو؟ دغه ایر ډراپ برخې ته به تاسو راشئ. چې کله ایر ډراپ برخې ته راغلی دلته به تاسو دغه ایکسچینج برخه باندې ورته کلیک واخلئ. کلیک هم واخیست رابشئ په دې برخه باندې به بیا تاسو کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیست تاسې چې دا کوین کومې صرافۍ ته تاسې لګئ. ګوره بیټ ګیټ چې دی په افغانستان کې کار نه کا، موږ او تاسې بای بیټ، کوکوین او ګیټ ایو ته کوو. صحیح ده؟ خو موږ او تاسې راځو چې ته خپل کوین ویډرا کوو، بای بیټ ته ویډرا کوو، ځکه بای بیټ تر ټولو ښه ایکسچینج دی. راځو په دې باندې کلیک واخلو. بای بیټ باندې چې کله کلیک واخیسته راځو په سینډ هیر دا برخه چې ده په دې باندې کلیک واخلو. ګورئ دلته به تاسې بای بیټ انتخاب کوئ، بیا به راشئ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. دلته بیا دلته تاسې ته چې تاسې بای بیټ اکاونټ لرئ، نو دلته به تاسې ورته کلیک واخلئ چې زه لرم. صحیح شو؟ په دې باندې به کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیست اوس به دلته تاسې څه وکئ، دلته به تاسې خپل بای بیټ راخلاص کړئ. هغه ملګري چې تر اوسه په بای بیټ ایکسچینج یا په بای بیټ صرافۍ کې اکاونټ نه لري، ما د بای بیټ صرافۍ باندې ویډیو جوړه کړې چې څنګه کولی شو په بای بیټ کې اکاونټ جوړ کړو. هغه ویډیو وګورئ. د بای بیټ د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک به تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي، هغه وګورئ. صحیح ده؟ بیا چې کله تاسو سره دغه شکل راغی، ګوره لومړی به موږ تاسې بای بیټ یو ای ډي کاپي کوو، بیا به د کیټ ډیپوزیټ ادرس او بیا به مې کاپي کوو. صحیح شو؟ راځئ دا اوس کاپي کوو. اوس به زه راشم خپل بای بیټ به راخلاص کړم. صحیح چې کله هم بای بیټ تاسو ته خلاص شو، تر ټولو لومړی تاسې راشئ خپل پروفایل برخې ته. کله چې خپل پروفایل برخې ته راغلی، پروفایل کې به دلته تاسې دغه ستاسې یو ای ډي ده. صحیح؟ دا یو ای ډي به له دې ځای نه تاسې کاپي واخلئ. دا وینئ؟ په دغه شکل به دا کاپي کړئ. صحیح ده؟ دغه ستاسې یو ای ډي ده، دا به کاپي کړئ. چې کله هم دا کاپي کړه رابشئ خپل کیټس ته. صحیح شو؟ خپل ټلګرام کیټس کې چې دلته به تاسې هغه یو ای ډي ورته پیسټ کړئ. ګورئ یو ای ډي مې پیسټ کړ. اوس به راشئ د کیټس ډیپوزیټ ادرس، بیرته به راشئ خپل بای بیټ ته. صحیح ده؟ چې بای بیټ هم خلاص کړه، دې نه به شاته بیګ وکړئ او دلته به تاسې اسیټ برخې ته راشئ. دا وینئ؟ اسیټ برخې ته به دلته تاسې راشئ. چې کله دلته راغلی، دلته به تاسې په ډیپوزیټ باندې کلیک ورته واخلئ. دا وینئ؟ ډیپوزیټ. صحیح ده؟ چې کله په ډیپوزیټ باندې کلیک وکړئ، دلته به راشئ تاسې ډیپوزیټ کرپټو باندې به کلیک واخلئ. ډیپوزیټ کرپټو باندې چې کله کلیک وکړئ، دلته به بره سرچ کې تاسې ورته ولیکئ کیټس. صحیح؟ دلته به راشئ په سرچ کې به تاسې ورته ولیکئ کیټس. په دغه شکل سره به تاسې ورته ولیکئ. کیټس هم چې ولیکه، اوس به موږ تاسو سره کیټس راواخلي. ګورئ چې کله مو ورته ولیکه په لاندې ځای کې، دې ځای کې موږ سره څه راواست؟ کیټس راواست. دا وینئ؟ بره به دلته کیټس ولیکئ او دلته به تاسو سره کیټس راواخلي. صحیح ده؟ په دې برخه باندې به بیا دغه کیټس چې تاسو سره لاندې راواخیست، په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیست، دلته به تاسې ډایرکټ په ټون نیټورک انتخاب کړئ. دا وینئ؟ ټون. په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک وکړئ، دا به اوکې کړئ. چې کله هم اوکې کړه، ګورئ دلته موږ تاسو سره لومړی ادرس راخلو. دې ځای نه به دغه ادرس راخلو. صحیح شو؟ دغه ادرس به تاسې له دې ځای نه کاپي واخلئ. دا وینئ؟ دې ځای نه به کاپي واخلئ. چې کله مو کاپي واخیست رابشئ او خپل کوم دغه چې دی کیټس دی هغې ته به راشئ. دلته به هغه ادرس ورته پیسټ کړئ په دغه شي. اوس به راشئ میمو کوډ به تاسې کاپي کړئ. رابشئ بېرته بای بیټ ته. بای بیټ کې میمو کوډ تاسې سره دا ډول دی. ګور دی ټیګ میمو. دا وینئ؟ دا به تاسې کاپي کړئ، له دغې برخې نه به یې تاسې کاپي کړئ. دا وینئ؟ دې برخې نه به تاسې کاپي کړئ. چې کله مو کاپي کړه رابشئ، بیرته به تاسې خپل کیټس راخلاص کړئ. چې کله مو راخلاص کړه، نو په دغه شکل به یې تاسې ورکړئ. بیا هم دقیق وګورئ چې څه کې مو غلطي نه وي کړې. صحیح ده؟ میمو کوډ، یو ای ډي، ادرس، هر څه به په دقیق شکل سره تاسې وکړئ. بیا به په سینډ باندې کلیک واخلئ. صحیح ده؟ دا برخه وینئ؟ په سینډ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیسته، ګورئ مطلب ویل چې تاسې د ویډرا دپاره څه یاست؟ ویډرا دپاره الیجیبل یاست. نو زه راځم په ویډرا یو آر کیټس باندې کلیک اخلم.
چې کله مې کلیک وکړ ګوره بایبیټ ته زما کوین شي شو پینډینګ حالات کې شو. نو په دغه شکل سره تاسو کولی شئ چې خپلې ویډراوې بایبیټ اکسچینج یا بایبیټ صرافۍ ته وکړئ.